د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان سید عمر احمدي. په هیواد کې د هوا له ګرمېدو سره د نس ناستې ناروغي ډېره شوي. د یادې ناروغۍ د مخنیوي په موخه د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست په مزار شریف ښار کې د نس ناستې ناروغۍ یو 200 بستریز روغتون فعاله کړ. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس وایي چې د بلخ په ګډون نورو ګاونډیو ولایتونو کې هم د کولرا ناروغي د ډېرېدو په حال کې ده چې ګڼ شمېر کسان په دې ناروغۍ اخته شوي، نو اړتیا ده چې د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته شي. در ولایت جوزجان تعداد واقعات به حد زیاد است، اضافه تر از حدود 4000-5000 است و همچنان در ولایت سمنگان تعداد واقعات زیاد است که دفاتر همکار امروز هم که ما جلسه داشتیم ای بود که یک جلسه ایمرجنسی بود، ما جلسه گرفتیم که چطور بتوانیم که ما در سطح زون هستیم در دیگه ولایت همجوار ما با هموطنان ما کمک. هغه له ټولو خلکو وغوښتل چې په ټولنه کې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي. تمام تدابیر خود گرفتیم. دیروز روز جمعه بود، با تمام تیم خود رفتیم به ولسوالی بلخ، به کمربند تیمای سیار خود به کمربندها توظیف کردیم تا که مریضایی که مشکوک به کولرا و یا مرض کولرا هستند اونا رجعت داده شد به شفاخانه ولسوالی. شفاخانه ولسوالی اضافه تر 100 مریض ما آمادگیش گرفته. د بلخ ولایت مقام مرستیال دغه روغتیایي مرکز په پرانیستي کې ډاکټرانو ته د غوره روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو ټینګار وکړ او مسؤلانو ته یې لارښوونه وکړه چې د کولرا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګړندۍ هڅې وکړي. د یادونې وړ ده چې د عامې روغتیا ریاست له ټولو خلکو وغوښتل چې یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا ریاست سپارل شوي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست په ټولنه کې د کولرا ناروغۍ د مخنیوي په موخه د یو شمېر متخصصو ډاکټرانو سره ناسته ترسره کړه. همدارنګه مرستندویه موسسو ته هم لارښوونه وکړه چې په دې برخه کې له دوی سره لازمه همکاري وکړي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا په مزار شریف ښار کې د کولرا د خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د کولرا مثبتې نښې ورځ تر بلې زیاتیږي او په دې برخه کې اړوند مسؤلان جدي غور او رسیدنه وکړي. ښاغلی توانا د ټولو همکارو ادارو له مسؤلینو وغوښتل چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست له روغتیایي ټیم سره همکاري او ملاتړ وکړي. به خاطر تدابیر وقایوی باید شخص حفظ صحه فردی و حفظ صحه محیطی را باید مراعات کنه، یعنی دستها باید پاک شسته شود قبل از خوردن غذا و یا بعد از بیت الخلا همیشه با صابون دستا شسته شود و مواد غذایی که خورده میشه مواد غذایی شب مانده نباشه، ملوث نباشه. اونمو ترکاری‌ها و چیزایی که استفاده میکنه باید خوب شسته شود، خصوصا با آبی که در او کلورین انداخته شده باشه تا که میکروباش از بین برده باشه. په همدې حال کې د عامې روغتیا ریاست یو شمېر مسؤلینو او د همکارو ادارو استازو هر یو د کولرا ناروغۍ د مخنیوي او د حل لارو چارو په اړه خبرې وکړې. په ورته وخت کې د همکارو بنسټونو استازو په دې برخه کې د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. ویلو وړ ده چې کولرا یو ساري ویروس دی چې له ککړو اوبو، ترکارۍ او ناسم خوړو څخه پیدا کیږي. دا هم وروستی خبر. د بلخ ولایت د اقتصاد ریاست وایي هڅه کوي چې ټولو خیره موسسو او بنسټونو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي تر څو دوی په ډاډ سره خپل فعالیت په ټولنه کې ترسره کړي. د بلخ ولایت د اقتصاد رئیس ملا عبدالشکور جواد په دې ولایت کې د ملي پروژو د ارزښت او اهمیت په اړه خبرې وکړې. هغه همدارنګه د خپلو خبرو لړ کې ټولو کورني او بهرني انجوګانو او نهادونو ته ډاډ ورکړ چې دوی ته د کاري زمینو د برابرولو لپاره یې لازم تدابیر نیولی او ټول انجوګانې کولی شي له ویرې او اندېښنې پرته خپل فعالیتونه ترسره کړي. مؤسسات چې دي خپل فعالیتونه طبق د قانون د انجوګانو په مخه بیایي، دغه مطابق خپل فعالیتونه کوي او دوی ته الحمدلله هېڅ مشکل هم نشته ده. او په بلخ ولایت کې چې کوم مؤسسات داخلي او خارجي دي
دوی چې کوم مساعدت کومک کړی د خلکو سره بشري مرستې کوم خلک چې فقیر او مستضعف او فقیر و د هغو سره 1,99,244 کورنیو سره بشري مرستې سوي سي. د اقتصاد مسؤلان وایي چې په بلخ ولایت کې د اقتصاد ریاست سره په همغږۍ کابو 100 کورني او بهرني بنسټونه کار او فعالیت کوي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.